سلامونه او احترامات ملګرو هیله لرم چې روغ او جوړ به په نننۍ خپرونه کې به موږ تاسو ته نن ستاسو ر تاریخ په حوالې سره ستاسو لوی وطن یعنی د احمدشاه بابا د لوی وطن افغانستان د تاریخ په حوالې سره خبرې کوو. ملګرو هر کله چې ستاسو وطن یعنی د احمدشاه بابا لوی جوړ کړی شوی وطن افغانستان د اخیری مرحلو نه تیریدلو په دای وخت کې د احمدشاه بابا د وطن یعنی د پښتنو افغانانو د وطن نه غیر چاپیره واړه او لوی ریاستونه موجود او دغه ټولو غوښتله چې موږ د احمدشاه بابا د پاتې دغه وطن سټریټیجیک ښارونو ته دغه وطن مهمو علاقو ته سټریټیجیک علاقو ته خپل ځانونه ورسو او پاغي باندې حکمراني قائم کړو. په دغه ریاستونو کې یو ریاست د پنجاب د لاهور هم د کوم واک چې د رنجیت سنگ په لاس کې و هغه غوښتله چې د پښتنو په خاوره د پښتنو په وطن باندې تجاوز وکړي او پاغي باندې خپل بادشاهت قائم کړي. کله چې رنجیت سنگ د پښتنو او افغانانو په خاوره باندې تجاوز کوي نو په دغه زمانه کې د احمدشاه بابا نه پاتې لوی افغانستان په مختلفو وړو لویو ریاستونو او سردارو کې تقسیم و. هم د دغه بې اتفاقۍ نه رنجیت سنگ او انګریزانو ګټه پورته کړله او د پښتنو په وطن باندې قبضه وکړه. هم په دغه زمانه کې د هندوستان یو سړی یو شخص یو فرد راځي چې راغه نامه ده سید احمد بریلوي او هغه د پښتنو سره د کومک او ملاتړ ژمنه کوي. پښتانه دغه په شا باندې ودرېږي او د رنجیت سنگ په خلاف باندې مقاومت کوي. هر کله چې پښتانه د هندوستان نه دغه آتش په نامه راغلو مجاهدینو او د سید احمد په شا باندې ودرېدل او سیکانو ته شکست ورکړو نو پښتنو خپل بادشاه خپل امیر خپل خلیفہ سید احمد بریلوي وټاکلو. کله چې سید احمد بریلوي ته واک پښتنو وسپارلو نو سید احمد بریلوي دلته کې یو داسې نظام قائم کو چې د هغه نظام د قائمولو نه پس سید احمد بریلوي د پښتنو په دروازه باندې هم ورننوتلو او د هندوستان نه د هغه راغلو تش په نامه مجاهدینو د پاره د پښتنو نه د پښتنو لونه یعنی د پښتنو لورانې پیغلې نجونه وغوښتلې چې دغه هندوستاني مجاهدینو ته په نکاح کې ورکړي. پښتنو چې کله د سید احمد بریلوي دغه کردار او دغه عمل ولیدل نو پښتانه په خپله کې جرګه شو او هغوی دا پرېکړه وکړه چې موږ د یو ظالم نه جابر نه نو خلاص یعنی د رنجیت سنگ نه نو خلاص چې د پاسه په موږ باندې د هندوستان نه یو بل شخص راغی او په موږ باندې نوي احکامات او نوي حکمونه منل غواړي. پښتنو دغه په خلاف باندې بغاوت وکړو او هغه اخیر د پښتنو د خاورې نه پیس پکې کړي او د بالاکوټ په مقام باندې ووجلی شو. ملګرو په دې لویه جګړه کې په دې لویه دورانیه کې د پښتنو افغانانو په خلاف انګریز هم راځي او لومړی انګلو افغان جګړه پیل کیږي او پښتنو ته زیان رسوي خو ولې پښتانه راپاسي او د هغې په خلاف باندې بغاوت کوي او هغه انګریزانو ته شکست ورکوي او د خپلې خاورې نه بیرته وباسي. ملګرو نورې خبرې ستاسو سره زه نه اوږدوم خو تاسو یو مهرباني وکړئ کله چې موږ تاسو ته دا تاریخ بیانو کله چې موږ تاسو ر تاریخ په حوالې سره پوډکاسټونه کوو تاسو ته تاریخ بیانو نو موږ غواړو چې دا نور پښتنو ته ورسي پښتانه ر دې نه استفاده وکړي. نو تاسو کم از کم دی ویډیو له لایک ورکوئ نو چې کله تاسو لایک ویډیو له ورکوئ نو دا به نورو پښتنو ته سجیست شي نورو پښتنو ته به یوټیوب دا مخ په وړاندې باندې بوزي او هغې به ترې هم استفاده وکړي. ملګرو د دې لوی تاریخ بیانولو دپاره دا کومې موضوعګانې چې تاسو ته ما مخې ته کېښودلې چې رنجیت سنگ څوک و سید احمد بریلوي څوک و د هغه مقصد څه د دې دواړو د پښتنو په خلاف باندې کوم کردار و کوم اعمال و په کومو ارادو باندې دلته کې راغلي وو د انګریزانو څخه دا نو د دې تاریخ بیانولو دپاره به یو ځل بیا زما سره د پښتنو د تاریخ یو لوی نوم یو لوی ادیب یو لوی دانشور او یو لوی څېړنکار ښاغلی شهسوار سنګروال صاحب موجود دی او ښاغلی شهسوار سنګروال صاحب به د ټول تاریخ باندې نن نظر اچوي چې دغه تاریخ په حقیقت کې څه د پښتنو په خلاف باندې څومره دلته کې سازشونه شوي دي او څومره پښتنو ته افغانانو ته نقصان رسېدلی دی. په دغه ټول تاریخ باندې به نن زموږ سره شهسوار سنګروال صاحب تفصیلا خبرې کوي. هیله لرم چې دا پروګرام دا پوډکاسټ په تاسو زموږ سره د اخره پورې ګورئ. سلامونه او احترامات ملګرو او زه سلامونه وایم خپل درون قدرمن مشر ته چې یو ځل بیا یې ماته وخت راکړو. مشر زما لومړی سوال دی رنجیت سنگ په کوم وخت کې د لاهور د پنجاب ګورنر وټاکلی شو او بیا هغه رنجیت سنگ ولې د پښتنو افغانانو په خلاف باندې بغاوت وکړو او د هغې وطن باندې او په هغې پښتون قوم باندې هغه برید وکړو. نو په دې تاریخ باندې تاسو نظر واچوئ ډېره مننه.
لومړی تاسو ته سلامونه او د تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. ډیره مننه چې د درنو دوستانو په وړاندې او ځل بیا د وی خبرونه زه ته د وی خبرونه قرباني یو. ډیره ښه موضوع انتخاب کړی دی رنجیت سنگ. هغه محل چې تاسو پیږي چې احمد شاه ابدالي د تاسو چې د شاه ولی الله چې د تبلنه ورکړه چې په هندستان کې اسلام ته او د اسلام متبرکه ځایونو ته سپکاوی کیږي. تاسو د یو مسلمان پاچا په توګه باندې دغه خلکو ته د خلاصون یو لار عمومي هماغه چې احمد شاه ابدالي په هند باندې بریدونه وکړل او هند ته ډېرې د هند ډېرې سیمې خصوصا شمالي سیمې خصوصا زول ډلې او نوې ډلې او مشهد و نشاپور کشمیر و ډیلی آمو سیند دریاز سیند تقریبا دا هغه څلور خواوې چې د احمد شاه ابدالي د ټولواکمنۍ برخه ګڼل کېده. خو له احمد شاه ابدالي نه وروسته کله چې تیمورشاه واک ته رسیږي تیمورشاه ته ډیره بریده د خپل پلار دغه پولې وساتلې او د لاهور نایب الحکومه و د خپل پلار په محل باندې تاسو ته معلومه ده او مغولي دربار تقریبا خپل لور هم د تور کړه او دې لپاره چې د ګورګانیانو د هندي ګورګانیانو یا د مغولي ټبر او د دې ترمنځ یو د باور فضا رامنځته شي. او تاسو ته معلوم دی چې د غوري شهاب الدین وروسته د هند سلطنت ډیره بریده د پښتنو په واک کې و. تاسو ته معلومه ده چې هغه وخت چې شهاب الدین غوري د لوی افغانستان پاچا او هند په ولکه کې و د هند لومړی حکمران یا لومړی مسلمان حکمرانی یا لومړنی اسلامي حکومت چې په هند کې رامنځته شو چې حکمران قطب الدین ایبک او قطب الدین ایبک تاسو ته معلومه ده چې د شهاب الدین غوري نوکر او غلامو هلته د حکمران مقرر کړ. لدې نه وروسته بیا د پښتنو واک نور هم وغځېد. تاسو ته معلوم دی چې پښتنو هلته د بهلول لودي تر مشرۍ لاندې چې تقریبا د هند شاهنشاه ګڼل کېږي. په یو روایت کې وایي چې 8 کاله او 8 میاشتې او 8 اونۍ حکومت وکړ. څوک وایي چې نه 40 کاله حکومت وکړ او لدې نه وروسته زوی تاسو ته معلوم دی چې سکندر لودي واک ته رسیږي. له سکندر لودي نه وروسته بیا ابراهیم لودي واک ته رسیږي او ابراهیم لودي له بده مرغه د مغولو او یا د ګورګانیانو او یا د بابر لخوا وژل کیږي او بابر د پښتنو نه خپل واک او قدرت ترلاسه کوي. خو له بابر نه وروسته تاسو ته معلوم ده چې همایون د زوی واک ته رسیږي او د همایون په وړاندې باندې بیا شیرشاه سوري پاڅون کوي او شیرشاه سوري چې د لودي نیازي او سوري چې په حقیقت کې دا یو ټبر دی نو د لودیانو یو بل تربور چې شیرشاه سوري نومېده دا واک ته رسیږي. د شیرشاه سوري نه وروسته اسلام شاه سوري چې هغه په یو پیښه کې تاسو ته معلوم دی وژل کېږي او له اسلام شاه نه وروسته بیا عادل شاه خو له بده مرغه چې په پښتنو کې دغه یو لویه بدمرغي له پخوا نه را روانه ده او تر اوسه پورې چې کله د یووالی کړی دی ډېرې ستونزې حل کړي او د واک ځواک څښتن شوي دي خو چې په خپل منځي جګړو کې ښکېل شوي دي هغه ټول افتخارات بیا په اوبو لاهو کړي. نو دی کې بیا ستونزې خپل منځي ستونزې پیدا شوې او د ده مسی په ډېرې بېرحمۍ ووژل شو. د دغه خپل منځي نایوالي له کبله یو ځل بیا مغول واک ته ورسېده. همایون د بابر زوی راغی واک یې ترلاسه کړ. له هغه نه وروسته تاسو ته معلوم دی جلال الدین اکبر واک ته ورسېد. له جلال الدین اکبر نه وروسته جهانگیر، له جهانگیر نه وروسته شاهجهان، له شاهجهان نه وروسته اورنګزیب، له اورنګزیب نه وروسته محمد شاه ګورګاني، له محمد شاه ګورګاني وروسته احمد شاه ګورګاني. احمد شاه ګورګاني او محمد شاه ګورګاني
د احمدشاه ابدالي معاصر و او بیا په تیمورشاه په زمانه کې هم همداسې و خو د دې وروستی باچا چې بهادرشاه ظفر نومېده د هغه په وخت کې نوره د دې خپلواکي مخ په ختمېدو وه او دا هغه مهال د تاسو معلوم دی چې د شرق الهند کمپنۍ جوړه شوې ده او د بنګال د شرق الهند کمپنۍ تاریخ تاسو معلوم دی چې په 1400 میلادي کال باندې یعنی هغه وخت له احمدشاه بابا پاچا نه و له احمدشاه بابا نه تقریبا 1.5 کال وړاندې یعنی 140 کال وړاندې د شرق الهند کمپنۍ جوړه شوې وه د پښتنو یو شمېر دښمنان یو خبره کوي زړګی مې ممکن د تا غوږو ته بم در رسېدلي او هغه دا چې وایي که چېرته احمدشاه ابدالي هندوان یا د هند سیمه ییز حکومتونه کمزوري کړي نه وای نو هند برېټانیا نسو کولی چې هند یې ولکه کړی وای ولې دا دروغ ده دا ځکه دروغ دی لکه چې درته ومې ویلې چې څه وخت احمدشاه ابدالي واک ته رسېږي د شرق الهند کمپنۍ تقریبا 150 کاله یا 140 کاله تیر کړي وو دا کمپنۍ نوره قوي شوې وه خو کله چې تیمورشاه واک ته رسېږي بیا هم دغه کمپنۍ دومره واک او ځواک نه درلوده چې هغه سیمې چې د پښتنو په واک کې وي هغه د دې له لاسه ووځي خو کله چې تیمورشاه مړ شو له بده مرغه چې د مخه مې عرض وکړو چې همیشه پښتانه په خپلو کې سره جنګېدلي نو د تیمورشاه ډېر زامن و په یو روایت کې وایي چې د 1.5 اولادونه درلودل نو د دغو اولادونو ترمنځ خپلمنځي جګړه شروع شوه هر چا غوښته چې واک ته ورسېږي نو همدا علت و چې ګرچې له ده نه وروسته زوی چې د 5م زوی و هوښیار زوی و مور یې یوسفزۍ وه رښتیا او یوسفزۍ د برو درانیو په نامه باندې شهرت لري او یوسفزۍ یو قوي ټبر و هم په تاریخي لحاظ باندې که کله تاسو دې ته ضرورت درلوده چې د یوسفزیو د تاریخ په تړاو کله تاسو سره وغږېږم نو آیین د هغه نه به درته راشروع کوم له بلخ نه یا له باختر نه به درته راشروع کوم تر دغه که کله هم دې برنامې ته البته زړه ښه نو کله را روانه موضوع به انشاءالله پر را روان پروګرام کې وسریب په دغه باندې وغږیږو خیر دی موضوع به زه تا ته پرېږدم هغه موضوع چې تاسو ته او ځوانانو ته په زړه پورې همغه خبره به کوو بیا چې هر وخت تا ته دغه موضوع ښه ښکاره شوه همغه موضوع راواخله ما ته ټولې خبرې یو شی دي ته چې د تاریخ هر کونج نه شروع کوې زه در سره هغه یم راضي یم مننه خو خیر په هر حالت باندې کله چې زمانشاه پاچا شو نو د زمانشاه چې غوښته او زمانشاه سره د خپل نیکه خیالات و د غوښته چې هغه سیمې چې احمدشاه ابدالي نه دي نیولي د لوی هندوستان هغه به نیسي او حتی د سره دا فکر و داسې انګېرنې موجودې وي چې هغه کشمیر یا د کشمیر هغه سیمې یا د هند او د چین ترمنځ چې دا اوس دستي کومه لانجه موجوده ده د همدې کشمیر برخې ته دا ته معلوم دی چې یو چینایي کشمیر دی یو هندي کشمیر دی یو پاکستانی کشمیر دی او دا هغه سیمه ده چې زمانشاه غوښته دا سیمه په خپل واک کې راولي او د چې کله پنجاب ته ورسېده نو احوال ورته راغی چې پارسیان یا چې اوسنی نوم ایران دی هغه د ده ورور چې شاه محمود درانی نومېده یا د تیمورشاه یعنې بل زوی چې د مورګانې سره بیلې وي د هغه مور ایرانی وه یعنې د پارس وه او د شاه زمان مور خو مې درته وویلې چې یوسفزۍ وه نو د دې ترمنځ دغه ستونزې پیدا شوې په هرات یې حمله وکړه دی بیرته وګرځېد دغه او په وار وار دا خبرې کېدلې زمانشاه فکر وکړو چې ما ته دا مهمه دی چې د پنجاب مالیه راټوله کړم او پنجاب ته پوهېږي چې پنجاب د خزانو وطن و البته پنجاب نه مې منظور لوی پنجاب دی لوی پنجاب نه مې منظور د هند او د پاکستان اوسنی پنجاب دی چې یعنې دا دواړه پنجاب و دغه مالیه تقریبا یو شمېر سکانو ته یا هندوانو ته چې په هغه وخت کې و دوی به ورته راټولوله چې په دې کې یو عام
رنجیت سنګ و. رنجیت سنګ به دغه مالیه په ډیره امانتداري باندې راوړله، خو له بده مرغه کله چې د دې اختلاف زیات شو او دا اختلاف دې ته ورسېده چې زمانشاه په سترګو ړوند شو او د سترګو د وړاندېدو کیسه یې که تا ته په زړه پورې چې درته ویې کوم او که درته په زړه پورې بلې د هغې د سترګو د علت دا و کله چې دی د افغانستان ته لاړ، کابل ته لاړ چې کابل بیا ونیسي، خو کابل په داسې حالت کې و چې د شاه محمود د ده د ورور ځواکونه چې تقریبا د هرات خلک هم ورسره ملګري وو، د قندهار خلک هم وو او کابل ته راورسېدل. کله چې کابل ونیوه نو زمانشاه چې ځان ورساو په داسې حالت کې قرار درلوده چې دی پوه شو چې اوس مې په وسه پوره نه دی، نو غوره یې وګڼله چې دی راسي پېښور ته او پېښور کې یو لښکر د ځان دپاره جوړ کړي، ځکه تاسې پوهېږئ چې هغه وخت کې پېښور د افغانستان دویمه پلازمینه وه یا دویم مرکز و چې د اوړي به په کابل کې دارالحکومت درلوده یا مرکز به یې درلوده یا پلازمینه به یې درلوده او د ژمي به تقریبا 3 میاشتې 4 میاشتې دغه په پېښور کې کېده، یعنی ژمنی پایتخت او اوړنی پایتخت چې یو کابل او یو پېښور و. یعنی پېښور د کابل لپاره یوه قلعه وه. نو کله چې دی راغی چې دی ځواکونه برابر کړي، د ټوله شپه مزل وکړ او کله چې شینوارو ته راغی د ملا اشرف په کلا کې واړول. دغه وخت کې د ملا اشرف خپل زوی ولیږه او چون وزیر فتح خان نوماتی تاسې اورېدلی دی، وزیر فتح خان چې هغه وخت وړون کړی شو د دې لپاره چې د هغه ورونو دا انتقام اخیستی وي. کله چې د ملا اشرف الله زوی هلته ورغی چې موږ شاه زمان په خپله قلعه کې ایسار کړی دی، تاسې راسئ، نو د دې آس په ذریعه ټوله شپه مزل کړی و او هغو هم ډېر زر ځان راورسوه تر څو چې زمانشاه له قلعه نه وته چې مخ په پېښور حرکت وکړي، دی په قلعه کې دننه ایسار شو. نو د سره د کوهنور الماس چې تاسو ته معلوم دی چې کوهنور الماس د افغانستان په تاریخ کې او یا په د سیمې په تاریخ کې یو جنجالي الماس دی. جنجالي الماس دا دی چې څنګه په څه ډول باندې احمد شاه ابدالي د الماس ترلاسه کړ او بیا د الماس څنګه تیمورشاه ته ورسېد او بیا تیمورشاه نه شاه زمان ته ورسېد او له شاه زمان نه بیا شاه شجاع ته ورسېد او له شاه شجاع نه بیا رنجیت سنګ ته ورسېد. یعنی دا یو ډېره جنجالي مسله ده. نو د همدې جنجالي مسلې له کبله زړګی مې هغه دغه وخت کې شاه زمان د اشرف الله د قلعه یو دیوال داسې سوری کې د الماس یې هلته کېښود او خاورې پرې ور واړولې. دغه وخت کې د شاه محمود ابدالي یا د شاه محمود دراني یا د دې د ورور ځواکونه ورننوتل. چې ورننوتل نو د وزیر فتح خان وراره دا سیخ لوی سیخ و دا سیخ یې د ده له سترګو تېر کړ او دی په غبرګو سترګو ړوند کړ. کله چې دی ړوند شو او بیا په دغه حالت کې دی لاړ پېښور ته. د ده ورور چې شاه شجاع نومېده دغه وخت په پېښور کې و. البته دا یو خبره به درته وکړم چې د شاه شجاع او د شاه زمان مور یوه وه، یعنې دواړه د یوسفزۍ مور نه وه، یعنې سکه ورور یې وه. هلته چې لاړ او شاه شجاع ولیده چې ورور یې ړوند شو، نو بیا شاه شجاع د 1803 نه تر 1819 پورې کله چې دی پاچا شو او دا هغه مهال دی چې دی دغه وخت د پېښور په بالاحصار کې دی چې الپسټون راغی. الپسټون وایي چې ما ته شاه شجاع په دیره اسماعیل خان او دیره غازي خان کې د استقبال لپاره کسان درولي وو چې کله زه راغلم نو راسن د پېښور بالاحصار ته راغلم.
دا کیسه کوي چې ما د پېښور په بالاحصار کې هغه پاچا چې کله به هندوستان ته راته نو انګریزانو باندې به لړزه راتله. خدای مې په ډېره بېچارګۍ کې ولیده چې د دغه ښکلي او ښایسته پاچا دواړه سترګې په وړاندې وي او یو چپنې په اوږو پرته وه د ما لیدلو ته، او یا یې زه لیدلو ته ورغلم چې ومې لیده. نو په دغسې حالت کې شاه شجاع د ده سره چې کوم تړون لاسلیک دغه تړون لا خط یې وچ نه و چې شاه شجاع خبر سو په اتله چې هغه د ده ورور د کابل سلطنت ونیو. شاه شجاع په 1812 کال د رنجیت سنګ په ولکه کې پرېوت او هغه دی بندي او نه یوازې بندي که بلکې د کوهنور الماس یې هم ترې ولکه که او هغه یې واخیست. داسې یو روایت موجود دی وایي چې کله دی بندي که نو هغه کوټه کې چې دی اچولی و، البته دا روایت دی، روایت په دې معنا دی چې تر اوسه موږ لاسوند نه ده پیدا کړی، یعنی موږ ریفرنس هم نه ده، یعنی ریفرنس نه لرو. روایت په دې معنا چې یعنی ریفرنس نه لري. اما په دې باب باندې یو ډرامه هم لیکلې ده چې هغه ډرامه په خپل وخت کې د هغه نه خپره سوه، د رادیو افغانستان نه یا د افغانستان په ټي وي کې خپره سوه. خو زه به کیسه درته وکړم، ما وویلې چې روایت دی لاسوند موجود نه دی، یعنی ریفرنس موجود نه دی. او دا نورې ټولې خبرې خو چې زه درته کوم هر یوه درته په ریفرنس کوم له ځانه نه، بلکې د تاریخ په حواله یې درته کوم. بیا نو داسې ویل کېږي چې دی په دغه کوټه کې چې ایثار اچولی و، وایي چې مېرمن یې ورسره وه. نو مېرمن یې وایي په اوږه باندې کېنوله، چې کله دی د مېرمنې په اوږه کېني او کله مېرمن د ده په اوږه کېني، وایي دا د کوټې چت یې سوری کړ. نو هغه وخت کې خو نو تا ته معلوم ده چې کوټه له لرګیو نه پټېده که نه، او دا کانکریټ او دا خبرې خو هغه وخت نه وي. وایي دی دا کوټه سوری کړه ټوله شپه، یا د شپې لخوا به یې کوله، د ورځې به بېرته ویده کېدل. دغه وخت کې وایي دا کوټه چې سوری کړه دواړه ووتل له دې هغه نه، له دغه پاس سوري نه دواړه ووتل. نو ده وایي دغه الماس خپلې ښځې ته ورکړه چې ښځې موږ خو خلاصېدی نه سو، پېښور ته رسېدی نه سو، خو که فرضاً ورسېدو خو ډېر به ښه، او که چېرته ونه رسېدلو نو ښه دا ده چې د الماس تا سره یي. وایي دی یا د شپې یا ټوله ورځ حرکت کړی و، او بیا چې کله ستړي سوي و، دی په یو ځای کې هغه وکړه، دمه جوړه کړه، دمه یې جوړه کړه، یا ویده سول یا هر څنګه چې سول. دغه وخت کې چې کله سهار چای دوی ته راوړي چې دا نفر ننوتی، ګوري چې کوټه رڼا ده، چې ولید پاس کوټه سوری ده. نو هغه ته رنجیت سنګ ته خبر ورکړ چې شاه شجاع تښتېدلی دی. خو په هر حالت باندې شاه شجاع یې پیدا کړ، شاه شجاع یې پیدا کړ او د کوهنور الماس یې وایي هم له ده څخه واخیست. د دویم ځل لپاره ده بیا یوه هڅه وکړه او دا ځل له بنده وتښتېد او کشمیر ته لاړ. او کشمیر ته چې لاړ، له کشمیر نه بیا لودیانه ته لاړ، او په لودیانه کې انګریزانو سره ولیدل او انګریزانو ته تسلیم شو. نو دی بیا تر هغه وخته د انګریزانو سره و چې تر څو د انګریزانو او د افغان لومړۍ جګړه پیل شوه. دغه وخت کې ویل کېږي وایي چې انګریزانو ده ته 15,000 پاونډه معاش هم ورکول. خو کله چې واک د سدوزیو ته، واک د بارکزیو ته ولېږدېده، د دوی ترمنځ دغه ناندرۍ لا ولاړې سوې، او تر هغه وخته پورې چې شاه شجاع چې بیا واک ته رسېږي، رنجیت سنګ چې کومې سیمې ولکه کړې وې، نو په دغه وخت کې امیر دوست محمد خان او د دوی ترمنځ حالات داسې خراب و چې رنجیت سنګ په ضد باندې امیر دوست محمد خان کوشش کوي چې د په پنجاب کې له منځه یوسي او یا د ده په ځای بل څوک مقرر کړي چې هغه مالیه چې د پنجاب څه شی ده هغه ده ته ولېږي.
نو بیا یې د قاضي محمد حسین په نوم باندې یو لیک رنجیت سنګ ته واستوه او ورته ویې ویلې چې هغه د پښتنو سیمو په وړاندې چې ته غواړې دې ته کومې ستونزې پیدا کړي او هغه هم د کفتانوید چې البته کفتانوید د انګریزانو یو افسر و تقریبا په 1832 کال چې کوم تړون دی رنجیت سره یا د رنجیت سنګ سره لاسلیک کړی و دوی کوشش کوي چې د دې ترمنځ یو منځګړیتوب ته لار هواره کړي خو بیا هم چې دا چې څومره دغه منځګړیتوب بریالی سو نه سو خو نه سو طبعا نه سو خو د پنجاب هغه کومه مالیه چې رنجیت په خپل وخت کې به فرضاً هغه راټولوله دغه وخت کې دغه مالیه د پخوا په څیر باندې کابل ته نه راتله او دا ځکه نه راتله چې رنجیت سنګ کوشش کوي چې دا خپل ځان قوي کړي خپل ځان پیاوړی کړي او د دغه پیاوړتیا لپاره تقریبا دوی کوشش کوي چې پنجاب او دا کوشش هم د انګریزانو کوشش و چې انګریزانو کوشش کوي چې خبردای چې زه کابل پر رنجیت سنګ باندې کمزوری کم او د رنجیت سنګ او د پیښور د دورانیو ترمنځ باید یو جګړې ته لار هواره کړم ترڅو دغه دواړه خواوې په خپلو کې سره مصروف وي او تاسو ته معلوم دی چې له بده مرغه د اول خو جګړه د سدوزو او د محمدزود د سدوزو ترمنځ موجوده وه یعنی د تیمورشاه د اولادې ترمنځ موجوده وه چې فرضاً همایون سي شاه زمان سي شاه محمود سي شاه شجاع سي د دوی ترمنځ تقریبا دغه جګړه روانه وه بیا وروسته دغه جګړه د دوه ټبرونو ترمنځ چې په حقیقت کې یو ټبر و چې هم د ابدالي ټبر و یا دورانیان چې ورته وایي بیا دوی په خپلو منځو کې سره اخته شول چې یو ته سدوزی ویلې او بل ته محمدزی ویلې سدوزی همغه د احمدشاه ابدالي نږدې ټبر دی او محمدزی بیا د دورانیو یو بله پښه ده چې فرضاً مثال که داسې په لنډه توګه درته ووایم که موږ وایو چې د احمدشاه بابا پلار زمان خان نومېده د زمان خان پلار دولت خان نومېده دولت خان پلار خضر خان و د خضر خان نه سدو خان و د سدو خان نه این تر ابدالیانو پورې یا بارک چې یو بل زوی بارک و چې بیا بارکزی سو چې بل زوی سدوزی سو او این تر ابدالیانو پورې دغه په حقیقت کې یو ټبر دی خو بیا دوی ترمنځ هم دغه جګړې ته لار هواره سوه او له بده مرغه چې انګریزانو په بیکګراوند کې د دغې توطیې تر شا پراته وو او کوشش یې کوو چې افغانان له سکانو سره یا له پنجاب سره لاس و ګریوان کړي تر څو دغه دواړه غاړې کمزوري کړي او حقیقت هم همداسې و لکه څنګه چې هغه وخت کې د طلا ورونه به چې ورته ویلې چې په پېښور کې و که نه سلطان محمد خان طلایي به یې ورته ویلې او یا فرضاً یار محمد خان به یې ورته ویلې همدغه د پېښور ګورنران وو او تقریبا د پېښور یا دغه پښتونخوا چې اوس موږ پېژنو دا د همدغو طلا ورونو په ولکه کې وه چې ما یې تاسو ته د نامه یادونه وکړه او کابل تقریبا د امیر دوست محمد خان او امیر دوست محمد خان ته نږدې ځینو کسانو ورونو په ولکه کې وه او کندهار کې بیا یو بل د دې نور ورونه وو چې هغه ته د دل ورونو لقب ورکړی و چې مهردل خان و پردل خان و دا هغه د هغو په لاس کې وه او هرات هم د ده د زوم چې سلطان محمد خان نومېده یعنې د دې وخته پورې د احمدشاه بابا لوی وطن افغانستان په وړو حکومتونو کې پاشلی شوی و بالکل واقعیت هم دغه و دغه لویه بدمرغي همدغه ځای نه را پیدا شوه چې دی هغه و که نه تاسو ته معلوم دی چې د کشمیر و د اټکله او د چچ و خبل و امپ و پېښور و یوسفزي و خټک و اشنغر و میهني کوهاټ خیبر دره بونیر وزیر دور ټانګ ګوراک کالباغ او خوشحالګر ډیره جات این تر ملتانه پورې دغه سیمې خو تر ډیره وخته پورې
د افغان واکمنو په لاس کې وي. خو له بده مرغه چې هغه وخت چې انګریزانو رنجیت سنګ په شا باندې وډباوه او ویلې چې په افغانستان کې اوس حالات خراب دي، نو ښه خبره ده چې ته د افغان پاچا دغه فراري پاچا چې هیڅ ډول حیثیت نه درلوده چې په لودیانه کې د انګریزانو په ولکه کې و، نو دوی سره کېناستل او بالاخره فیصله یې وکوله چې د پېښور سیمې به رنجیت ته پرېږدي او هغه مالیه چې رنجیت ټولوله هغه مالیه به هم له ده نه اخیستل کېږي او هغه تېره مالیه چې هم د کابل حکومت ته نه ده سپارلې هغه مالیه به هم ده ته پاتې کېږي او رنجیت همدغه غوښته. نو بالاخره همدې نتیجې ته سره ورسېدل چې دغه سیمه چې ما یې دمخه یادونه وکوله دا د رنجیت په ولکه کې پرېوته. دلته کې زما یو سوال دی. سوال دا دی چې رنجیت سنګ د رنجیت سنګ او د شاه شجاع او د انګریزانو ترمنځ دلته کې یو لوزنامه کېږي کومه چې کومې ته دې لپاره په انګلیش کې یو خاص ټرم دی زما د ذهن نه ووتو په دې تاسو ته به دغه ټرم یاد وي په انګلیش کې دې لپاره یو خاص چې کومه لوزنامه ده د دریو په منځ کې دغه لوزنامې تر لارې رنجیت سنګ شاه شجاع او انګریزان راځي او په کابل باندې قبضه کوي په کابل باندې قبضه کوي. په دغه دورانیه کې د افغانستان پښتانه د دې په خلاف باندې پاسي څه وخت پس او بغاوت کوي، په دې باندې بریدونه کوي او په دغه کې یو پښتون تل یادېږي چې داغه نامه د عبدالله خان اچکزی او هغه یو انګریز افیسر او زمانه تقریبا الفنستون هغه یو انګریز افسر هم په کابل کې وجني او د دغه پاسون نه پس دغه سیکان او شاه شجاع بیرته د کابل نه تختی. نو که په دې تاریخ باندې تاسو نظر واچو نو دا به ډیره زمونږ دپاره چې ګټوره وي. عبدالله خان اڅکزي ته به وروسته ځکه راسم چې هغه د عبدالله خان اڅکزی د افغان او انګلیس په لومړۍ جګړه کې هغه څوک چې د لومړي ځل لپاره پاڅون وکړ او د هغه د کوم انګریز په وړاندې چې پاڅون کړی تای چې نامه واخیسته هغه نه و بلکې هغه مکناټن و. مکناټن وبخښئ ما نه دې ځای کې په دې باب باندې به راسمه خو که چېرته ته وایې چې د هغې معاهدې ټول ډیټیل درته وایم جزئیات درته ووایم چې هغه معاهده څرګنده کوي چې موږ پوه شو. نو هغه چې په کلکته کې چې کله د انګریز د نماینده او د رنجیت سنګ او د شاه شجاع ترمنځ چې کومه لوزنامه وسوه نو هغې لوزنامې ټول ټکي چې ما په لنډو باندې ځان سره یاداشت کړي دا به درته ووایم. صحیح ده؟ د اباسین دواړو غاړو ته پرتې سیمې چې همدا اوس د رنجیت سنګ په ولکه کې دي له دې نه به افغان پاچا تیریږي چې په حقیقت کې دا افغان پاچا نه و، دا یو فراري سړی و، اوس عادي او انسان و چې په حقوقي لحاظ باندې د هیڅ حیثیت نه درلود. په شا باندې افغان ولس نه و، جرګه نه وه، قوم ملت نه و، نو څنګه چې د پاچا و او خو نه و. دی ما ویلې چې د ده ورور چې کله په هغه کې کابل کې واک ته ورسېد دی وتښتېد، بیا وتښتېد رنجیت سنګ ونیو، د رنجیت سنګ زندان نه وتښتېد، انګریزانو په لودیانه کې وساته. ما دا خبره درته وکړه که نه؟ بالکل. یعنې د پاچا نه و، پاچا خو هلته شاه محمود درانی و یا شاه محمود د بل ورور هغه و چې ما یې دمخه درته که د تا په یاد وي کیسه وکړه که نه. او د دې دومه ماده د خیبر له بلې غاړې به له تېرېدو او برید نه لاس اخلي. درېیمه ماده د مهاراجا او انګریزانو د تړون په اساس هېڅوک حق نه لري چې د مهاراجا پاسپورت پرته د سوتلیچ د سیند کیڼ اړخ نه ښي اړخ ته واوړي. همدغه اصول به له اباسین څخه
چې اوبه یې له سواتلیت سره ګډېږي هم پام کې نیول کېږي. له دغه پاسپورټ نه پرته څوک نشي کولی له اباسین نه تیر شي. څلورمه ماده د شکاپور او د سیند په برخه کې چې د اباسین ښي اړخ ته پرته دی شابه ټول هغه شرایط په پام کې نیسي. پنځمه ماده کله چې شاه په کندهار او کابل خپلواک ټینګ کړي نو مهاراجا ته به لاندې شیان لیږي لکه 55 اسونه، 11 ایراني تورې، 9 ایراني خنجرونه، 25 یابوګان، وچ او تازه میوه. خو راجا به هر رنګ ټوکران چې سپین زر او سره زر پکې کارول شوي وي دا به شاه شجاع ته لیږي. شپږمه ماده دواړه خواوې به یو بل ته په مساوي القابو خطاب کوي. اوومه ماده افغان سوداګر به په لاهور، امرتسر او نورو ځایونو کې تجارت کوي. اتمه ماده راجا به د ښې دوستي له مخې شاته هر کال 55 شالونه، 25 ښځینه ټوکران، 11 پوړني، 55 باره پېښورۍ وریځې لیږي. نهمه ماده د راجا مامورین د اسونو اخیستو لپاره افغانستان ته ځي او د افغان مامورین چې پنجاب ته ځي د 11,000 روپیو پورې سودا اخیستلی شي. لسمه ماده دواړه غاړې چې کله غونډې کوي غوایان به نه حلالوي که نه په هغه مذهبي لحاظ. البته 11مه ماده شاه له راجا پوځیان واخیستل چې بارکزیو سره وجنګېږي نو کوم غنیمت چې ترلاسه شي هغه به دوی په خپلو کې ویشي. 12مه ماده د دوستۍ په موخه باید یو بل ته سوغاتونه واستوي. 14مه ماده که مهاراجا له شاه نه د عسکرو مرسته وغواړي ورلیږي به. 14مه ماده د هر یو دوست د هغه دوست او دښمن د هغه دښمن دی. 15مه ماده باید له تړون نه سرغړونه ونه شي او همدغه تېروتنه وه چې یو فراري پاچا د تېروتنو له کبله د ګندمک تړون او د ډیورنډ تړون ته لاره هواره شوه. نو دا همغه خبره وه چې شاه شجاع د انګریزانو په مرسته په 1840 کال قدرت ته ورسېد او امیر دوست محمد خان او شاه شجاع په جګړه کې ښکېل و چې رنجیت سنګ په پېښور برید وکړ. په 1830 کال وزیر محمد اکبر خان پر رنجیت برید وکړ چې تاسو ته معلومه ده چې په جمرود کې د وزیر محمد اکبر خان او د هری سنګ ترمنځ جګړه وشوه او په دغه جګړه کې هری سنګ ووژل شو. او له دې نه یو بله ډېره مهمه خبره چې زه زړګی مې تا ته وکړم هغه دا دی چې کله علي مسجد ته امیر دوست محمد خان ورسېده نو دلته چې کوم افریدي، مومند، شینواري یا نور قومونه چې دلته ځای په ځای وو هغه ته وزیر محمد اکبر خان ته وویل چې تا ولس اوس هم ژوندی دی. نو ده ته دا اطلاع رسېدلې وه چې تقریبا د اباسین نه راواخله تر کوهاټه پورې، له کوهاټ نه راواخله همغسې تر پېښور ته دوابې پورې تقریبا دغه ټولې سیمې کې پنجاب پوځ ځای په ځای و. کله چې امیر او وزیر محمد اکبر خان سره ډېر لږ پوځ وه خو سره د هغې هم دوی غوښته چې ورسره وجنګېږي او د اباسین نه پورې باسي. دغه وخت کې د په علي مسجد کې چې خیبر کې یو لرغونی او تاریخي مسجد دی، ممکن تاسو یې نوم اورېدلی وي، نو دلته یوه جرګه وکړه او په دغه جرګه کې ډېر قومونو ورته ویلي چې اوس هم ته لوی ولس دی تر شا ده، که څونه د سکانو لښکر زیات وي خو ته دې نه مه ډارېږه او موږ د تا سره ولاړ یو. همغه و چې دې جرګې نه وروسته په جمرود کې په هغه باندې برید وکړ، په هری سنګ باندې هری سنګ ته یې ماته ورکړه او نه یوازې ماته وخوړله بلکې دی وتښتېد، اړ سو
او کله چې پیښور ته فرضاً رسېده دلته نو نور ځواکونه هم دلته راغلل ولې بیا هم دغه جګړه له بده مرغه چې تر پایه ونه رسېدله خو کله چې امیر دوست محمد خان واک ته ورسېده او دغه وخت کې نو انګریزانو او سکان چې تقریبا واحد دښمن افغانانو نو هغه سره یو ځای امیر دوست محمد خان د دې انګریز سره چې کرنیل هربرت نومېده د اټک کلا یې ورڅخه ونیوله او له اټک نه پورې یوه سیمه چې ممکن تاسو ته معلومه وي چې برهان نومېده هغه سیمه یې ونیوله ولې هغه د انګریزان کوم مشاورین چې د رنجیت سره وو هغو ته یې ماته ورکړه خو له بده مرغه کله چې امیر دوست محمد خان او وزیر محمد اکبر خان دوی بیرته راګرځي نو دلته نور ډېر ناوخته شوی و انګریزانو افغان او انګلیس لومړۍ جګړه پیل کړه کله چې تاسو پوښتنې ته راځم چې هغه عبدالله خان اڅکزی و عبدالله خان اڅکزی تاسو ته معلوم دی چې د یوې نامتو او د مخورې کورنۍ څخه و هغه په دې معنا چې د ده نیکونه هم له احمدشاه ابدالي سره په جګړو کې ملګري وو او ډېرې نږدې چون قومي اړیکې هم درلودلې او د قومي اړیکو تر شا بیا ډېر هغه ته نږدې هم وه د احمدشاه بابا ته نږدې و بیا کله چې دی په کابل کې دغه مهال دی چې کله انګریزان راغلل او د مکناټن چې د انګریزانو سفیر و د ده په وړاندې باندې لومړی پاڅون همدې عبدالله خان اڅکزي وکړ عبدالله خان اڅکزي سره د هغې چې په دې جګړه کې زخمی هم شو ولې بیا هم د انګریزانو په وړاندې هڅونې کولې په دغه مازدیګر چې تقریبا د ډېر سخت زخمی دی او په بستر کې پروت دی او د دې وس نه لري چې جګړه وکړي نو بیا یې خپلو نفرو ته وویلې چې ما ته آس راولئ چې زه په دې آس باندې سپرېږم په هغه ځای کې چې د پښتنو او د افغانانو مورچلې دي هغه د انګریزانو په وړاندې هغه ګورم وایي که څومره د ده پوځ د ده کسان ورته وویلې چې ته ډېر سخت زخمي یې او یا هغه وخت چې کوم طبیبانو ډاکټرانو ته ډېر سخت زخمي یې ته دې وس نه لرې چې وګرځې نه چې درته نقص ونه کوي سره د هغې ده وایي دا خپل ځان ملا کوم ځای کې چې زخم و دا یې وایي ټینګ وتړه او په دې آس باندې ټولې هغه سیمې چې هلته دا غازیان او یا هلته افغانان چې د انګریزانو په وړاندې جنګېدل د دوی پوستونه چې څونه امکان درلوده هغه چوڼۍ هغه جایونه هغه پوځي او نظامي سیمې ونیولې او وته ویل چې بچیانو زه لا ژوندی مړ نه یم تر هغې به د انګریزانو په وړاندې جنګېږو تر څو چې له منځه لاړ شي هماغه و چې کله دی بېرته راګرځي چون دی ډېر سخت زخمي و دی ساه ورکوي مړ کېږي ولې هغه پاڅون چې ده پیل کړی و هغه پاڅون دې نتیجې ته ورسېده چې انګریزان اړ شول چې له افغانانو سره یو تړون لاسلیک کړي او له کابله ووځي نو بیا د وزیر محمد اکبر خان دغه وخت له بخارا نه راتښتېدلی و پلار یې لا تر دغه دم هم بخارا کې و یعنې منظور مې امیر دوست محمد خان ده تاسې پوهېږئ چې وزیر محمد اکبر خان پلار امیر دوست محمد خان و که نه نو بیا د امیر هغه سره د مکناټن یوه تومانچه وزیر محمد اکبر خان ته په سوغات ورکړې وه چې دا ما تاته یوه ډالۍ اهدا کړه نو هماغه توپانچه هم وایي وزیر محمد اکبر خان سره وه نو یوه سیمه ده په کابل کې چې پل محمود خان نومېږي که نوم دې اورېدلی وي وایي دلته دا د رود په غاړه یوه جلګه وه په دې جلګه کې وایي څادرونه او پټوګان داسې راوار کړل کېناستېدل دلته شاه شجاع ورسره یو څو کرنیلان او وزیر محمد اکبر خان ورسره یو څو کسان
دا و دغه وخت کې دغه پخوا وختو کې یو کریچ به ورته ویل نه پیږم چې تا به لیدلی که نه دغسې یوه توره وه په حقیقت کې دا امسا وه خو په دې امسا کې یو هغه وه د کریچ چې ورته ویلې دا وه دا وخت کې دا وایي ده راوښکله نو اول د وزیر محمد اکبر خان دې ټول فکر کو چې دا امسا ده لګوي ولې دې کې همدغه کریچ یا دا توره یا دا چاړه یا هر شی چې و دا راوښکله او چې خنجر آفرین دا خنجر چې اوس وزیر محمد اکبر خان په دې خنجر ووهي مړي کې هغه وایي همغه تومانچه چې بوټ کې د ځان سره د شوز یا بوټ کې ایښې وه دا یې راوښکله او مکناټن یې وایسته جای په جای بیا نو همغه و چې مکناټن پوځونه ووتل او یوازې د کابل او د ننګرهار ترمنځ چې کومه لاره وه شاوخوا 16500 زیاتو کم انګریزان په همدغه لاره کې ووژل شول سره د هغې چې جنرال پالک له پېښور نه ورته را رسېدلی و ولې وسه یې ونه سو او هغو ته یې ماته ورکړه او انګریزانو کابل پرېښود او افغان او انګلیس لومړۍ جګړه هم پای ته ورسېده دغه لومړۍ جګړه وه افغان او انګلیس ترمنځ لومړۍ جګړه په 1839 کال پیښه شوه او تر 1842 شاوخوا پورې دوام وکړ او انګریزان 3 کاله چلېدلې وه او مننه په دغه زمانه کې کله چې سیکان ناشي او پېښور قبضه کی یا د دغه نه لږ مخکې راغلی د هندوستان نه سید احمد بریلوي او سید احمد بریلوي د پېښور خواوشا په سیمو باندې خپل یو امارت یا شریعت دا هم قائم کړی او هغلته کې د پښتنو د تقدیر فیصلې د شریعت مطابق کوي بعضی مورخین دا پاړه باندې وایي چې دا وړاندې فرد دی چې پښتنو په خاوره باندې قابض شوی دی یا قابض ورته وایي یا راغلی دی بعضی مورخین وایي چې دا د پښتنو خیرخوا و د پښتنو کومک له راغلی و بعضی وایي چې دا لومړی بهرنی کس و چې پښتنو ته شریعت او جهاد راوړی دی یو خدا خبره ده دویم مورخین دا وایي پښتانه بعضی مورخین هم په دې باندې یقین ساتي چې سید احمد بریلوي د پښتنو ملاتړ لا او د پښتنو سره کومک لا راغلی نو اوس په دې دواړو سوالونو کې په دې دواړو تاریخونو کې په کنټراډکشن دی تضاد دی پکې متضاد تاریخونه دي دواړه د یو بل په مقابل کې نو کم یو منګه تاریخ ته دی نه واخلو صحیح تاریخ کم یو دی رښتونی تاریخ کم یو دی سید احمد بریلوي د پښتنو خیرخواو کنه سید احمد بریلوي دلته کې هغه د یو چا په ایجنډا باندې راغلی او د چا یو ایجنډا مخ وړاندې باندې بوتله چې افغانان پښتانه کمزوري دي نو کم یو تاریخ په منګه والو چې دا ټیک ته په دې باندې تاسو رڼا واچو چې اصل حقیقت ته د پښا باندې سو مننه اول حقیقت خدا دی چې تاسو ته دا معلومه ده چې د اسلام دین ته ډیره بریده افغانانو هند ته رسولی دی یعنی ملا سید احمد بلولی چې په دغه نامه یې څوک وایي چې دی راغلی و چې پښتنو ته هغه د اسلام یا د شریعت حکمونه ورخی زه فکر کوم دا خو درسته نه دی او دا خو تاسو ته معلومه دی چې د شهابالدین غوري نه راواخله تر دا راوروسته پورې حتی درته ویلی سم د شهابالدین غوري نه د مخه تاسو ته معلوم ده جیپال نوم د حتمي اورېدلی دی جیپال هغه څوک چې تقریبا په دغه سیمه کې د ملتان په شاوخوا سیمه کې د واک درلود او حتی این د افغانستان ځینې سیمې هم دا نو کوم وخت دی دا درېیمه پیړۍ ده یعنی د اوس نه داسې وګڼه چې تقریبا 1200 کاله وړاندې دلته نو د پښتنو یو پاچا شیخ حمید لودي نومېده شیخ حمید لودي هغه څوک چې د جیپال سره دوستی درلوده او د جیپال په دربار کې کار کو او د اصلا د ملتانو د شیخ حمید لودي د ملتانو او تاسو پیږئ لکه ما چې د مخه درته ویلي چې لودیان چې هند ته لاره کوي او دا د سلیمان د غرونه تقریبا چې د هند ته ځي د اول ملتان ته راځي ځکه تا ته معلوم ده چې د سلیمان غرو ملتان سره خوا په خوا دي که نه نو دغه لودیان شیخ حمید لودي
دا تقریبا لکه نامه نه چې پیدا د یو مخاور سړی و او یو شیخ و د اسلام د دین د خپرولو لپاره سره دیږي چې جیپال د دې سیمې پاچا و لامدې ملتان نه راواخله انتر کشمیر پورې د کشمیر نه راواخله انتر د پیښور او ننګرهار لغمان پورې او هغه خوا د هغه سیمې د کوهاټ سیمې د بنو سیمې انت د غزنی تر لیکو پورې تقریبا د واک درلود خو دا واک داسې نه و دا واک قومندانان په خپل پښتانه و او یا په خپل شیخ حمید لودي و کله چې دلته غزنویان تاسو د سلطان محمود غزنوي نوم اوریدلی تاسو د سبکتګین نوم اوریدلی دغه وخت کې د سبکتګینو د دې ترمنځ بیا وروسته چې کومې جګړې را پیدا شوې جیپال وی غوره وګڼله چې دی دغه سیمې د ملتان شیخ حمید لودي ته وسپاري او د لاړ شي هغه ته د کشمیر ته نو دغه وخت کې شیخ حمید لودي د دغه سیمو پاچا دی نو له یوې خوا نه یوازې پاچا دی له بلې خوا دی یو مذهبي شخصیت دی نو د شریعت دپاره د اسلام د خپرولو دپاره دا کار تقریبا د رنجید نه او بخې د رنجید نه د سید احمد بلولي نه تقریبا سوونه کاله وړاندې دا کار سوی نو چې سوی ده نو بیا خو دا خبره ډیره بې منطقه ده چې موږ ووایو چې دی راغی پښتنو ته شریعت راوړ نه دا ناسمه ده ولی منتها د هند او د افغانستان ترمنځ دغه ډول یو اړیکه موجوده وه په اسلامي لحاظ باندې خو کله چې سکانو په افغانستان باندې برید وکړو او د افغانستان دغه سیمې لاندې کړې او دلته بیا داسې نه دی چې پښتانه ورته ناستي او یا افغانانو ته ناستي د سکانو په وړاندې پاڅون نه کوي په وار واړې د رنجید په وړاندې د خلکو پاڅون کړی دی او دغه پاڅون نه میر ملا سید احمد بلولي تقریبا دوه دلایل د ده په باب یو وایي چې انګریزانو غوښته بیا نو د دې سیمې ته راځي او د همدې موقع نه استفاده کوي دلته څو دلایل وایي یو دلایل داسې دی وایي چې انګریزانو کوشش کاوه چې مسلمانان په سکانو او سکان په مسلمانانو کمزوري کړي او وروسته تاریخ هم دا خبره ثابته کړه چې یوه لویه موخه د رنجیت سنګ پاڅون او بیا د رنجیت په وړاندې د پښتنو پاڅون دا ټول انګریزانو کوشش کاوه چې دواړه غاړې کمزوري کړي خو په هر حالت باندې سید احمد بلولي راغی د پښتنو د ملاتړ لپاره او پښتانه دغه وخت د رنجیت سنګ په وړاندې پاڅون یو وارنه څو وارې کړی و خو کله چې دی راغی رښتیا هم مسلمانو منبر د ده په واک کې سو او دغه محراب منبر نه ښه استفاده وکوله افغانان د په شاوخوا راټول شول د رنجیت په ضد باندې وجنګېدل رښتیا هم سکانو ته سخته ماته ورکړه ولې کله چې سکان له سیمې ووتل سید احمد بلولي داسې پیښې شروع کړې چې خلکو حتی تر دې سرحده پورې چې ځینو خلکو بیرته په هماغه سکانو باندې شکر ویسته د مثال په توګه زه تا ته یوه خبره کوم چې دی کله دی پوه شو چې سکان له دې سیمې ووتل د پښتنو ته او افغانانو ته وویلې چې تاسې خپلې پیغلې نجونې مجاهدینو ته په نکاح کوئ یو خبره زمونږ چې دی زما هدف داو زما اصلي هدف داو چې سید احمد بریلوي اوس هم زمونږ بعضې مورخین تاریخ پوهان داسې ګڼي چې یو لویه پرشته خو دلته کې هغه د پښتنو په لورانو پسې چې دی ګرځېدلی دی د کورونو دروازې ورته ټکولې په زور یې د هغې لورانې بولې په نکاح کړي دي او دا هغه تش په نامو مجاهدینو ته کوم چې هندوستانیانو د هندوستان نه راتښتېدلي او دلته کې پناه اخیستې وه او په هغې زموږ په دې بونیر کې په دې کوز بونیر کې یو کلی دی موږ ورته اوس هم مجاهدین وایو او هغه بیا چې دی راوتښتېدل په هغې بونیر کې پناه واخیستله او په هغې کلو کې دیره شو هغې ته هغې کلي ته اوس هم زموږ د بونیر خلک مجاهدین وایي بلکل همدغه ډېره سمه خبره دې وکړه همدغه تا خبره د تاریخ خبره ده کله چې پښتنو دا حالت ولید پښتنو پاڅون وکړ ویې ویلې چې موږ
له باران لاړو ناوې ته ودرېدلو. دا موږ بل ډېر ستر دښمن دی. یو کرت خلکو شروع کړه چې دا وهابی دی. د وهابي په نوم باندې لښکرې جوړې سوې او دی په دغه څو ورځو کې په بالاکوټ یوه سیمه ده، په بالاکوټ کې دی ووژه. دی ووژه، خو بیا هم سکانو له دې نه استفاده وکوله چې هغه کسان چې د مجاهدینو په نامه باندې د سید احمد بلوي سره راغلي وو او دلته چې پښتانه د هغو سره مخ شو، له دغې بې اتفاقي بیا سکانو استفاده وکوله، بیا یې پېښور لاندې کړ. ډېره مننه. دلته کې زمونږ یو بل شاید تاسو پیژنئ، ډاکټر سید وقار علي شاه باچا، دا د مردان یا د مردان سره تقریبا د مردان نوښار سره سیمې سره تعلق ساتي او ډېر ښه مورخ دی. هغه یو وار وایس اپ امریکا ته په خپل یو مرکه کې ویل، دا تاریخ بیانو چې سید احمد بریلوي کله دلته کې واک انتظام په لاس کې واخیستو، نو هغه به دغه مجاهدین د پاره چې کومې د پښتنو په کورونو کې ځوانې پیغلې جنکۍ وي، د هغې کورونو ته بتلو او د پښتنو نه به په زور باندې د خټکو سبزونه په زور باندې به دغه جنکۍ هغې ته په نکاح کولې. آیا دا تاریخ سم دی؟ بله 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 بله، ومې ویلې پښتانه او خټکي سبزي بیا د دې نه تنګ راغلو او د هغه په خلاف یې بغاوت وکړو. دغه په وړاندې پاڅون وکړ، هغه یې ووځه. سکانو له همدې نه استفاده وکړه، ویلي ده چې بیا سره په خپلو کې دی مخامخ دي، نو بیا یې دوهم بل ځل دپاره حمله وکړه، تر هغې پورې چې بیا دغه وخت کې سلطان محمد خان طلایي له بده مرغه چې تاسو ته معلومه ده چې یو عیاش انسان و، ده به دغه د سرو زرو یا د طلا د کشتۍ په نوم باندې چې د خوړلې او دی به په جنسي لحاظ باندې قوي کېده او د ده غاړه کې به فرزنده میلونه او دا شیان پراته وو. حتی خپل ورور امیر دوست محمد خان به ده ته سلطان بیبي ویلې. نو چون هغه یو عیاشه کورنۍ وه، له بده مرغه هغو ونه سو کولی. خو بیا رنجیت سنګ هم چې راغی، د رنجیت سنګ له مرګه وروسته بیا سکان هم ضعیف شول. سکان ضعیف شول او داسې ضعیف شول چې انګریزانو ته ښه موقع دا وه چې لاړه دا سیمې انګریزانو ونیولې. کله چې دا سیمې انګریزانو ونیولې، نو د ده یو زوی چې دلیپ سنګ نومېده، دا ځي ماسکو ته چې له روسانو نه مرسته ترلاسه کړي، وسلې پیسې ترلاسه کړي. هلته دی له هغه سره ګوري، سید جمال الدین افغان سره ګوري او وایي چې د موږ تاسې دښمن مشترک دی او راځئ چې وجنګېږو. نو هغه ورته ویلې ته ګوره د تا پلار چې کوم ظلمونه په پښتنو په پېښور کې کړي، هغه د پښتنو هیر نه دي. موږ ته انګریزانو سکان یو شی دي، موږ د دواړو په یوه جنګېږو. بیا نو او د تقریبا 46 مېرمنې درلودې رنجیت سنګ، 46 مېرمنې درلودلې او بدرنګه انسان و او هر وخت به د ده په دربار کې 9 نڅاګرې نجونې نڅا کوله او د ده هغه د زمونو نومونه هم کوم چې په دغه د پښتنو په سیمه کې یا په نورو سیمو کې پیدا شوي، د یو زوی نوم یې له د دلیپ سنګ نه پرته یو یې کشمیر سنګ نومېده او دا ځکه دا نومونه ایښودل شوي چې دی کشمیر کې پیدا شوی و. بل یې ملتانه سنګ نومېده او د ده فلسفه هم همدا ده چې دی په ملتان کې زیږېدلی و. بل زوی پېښوره سنګ نومېده چې هغه په پېښور کې زیږېدلی و. یعنې دغه ټول هغه تاریخي روایتونه دي چې بالاخره له دې نه وروسته انګریزانو دغه سیمه ونیوله او بیا نو راځو د افغان انګلیس دومه جګړه ده او هلته بیا د ګندمک تړون دی، بیا د ډیورند تړون دی او د افغان انګلیس 3 جګړې تېرې شوي چې لومړۍ جګړه مې درته ویلې په 1839 کې، دومه په 1879 کې او درېیمه په 1919 کې. په تاسو په دې کې ذکر وکړو د ګندمک د تړون او د ډیورند د تړون، نو زه به خپلو اورېدونکو کتونکو ته دا ووایم چې زمونږ لومړی پروګرام وګورئ او په لومړي پروګرام کې موږ په دې باندې ډېر تفصیلا ذکر کړی دی او زمونږ قدرمن مشر سنگروال صاحب په دې باندې تفصیلا ذکر کړی دی چې د ګندمک تړون کله شو او په کومو شرایطو کې منځته راغلی او د ډیورند تړون کله شو
ولې د دې په هغې په شا باندې لاملونه څه وو، د افغانستان سیاسي نقشه څه وه په هغې وخت کې، جغرافیایي نقشه څه وه، او په سیمه کې په نړۍ کې د سوپر پاور طاقتونو په هغې وخت کې چې یو سوپر پاور روس و او بل سوپر پاور برطانوي هند و، د هغې ترمنځ د سړۍ په جګړې په نتیجه کې دا ټولې لوزنامې ټولې معاهدې دا شوي دي او افغانستان تقسیم شوی دی. ډېره مننه سنګروال صاحب. که هیري په بل را روان پروګرام کې به د یوسفزو په تاریخ باندې داسې ورپسې راځو، یوازې د یوسفزو نه د ټول پښتون قوم په تاریخ باندې، د افغانانو په تاریخ باندې، د جغرافیه باندې، او راځو به که هیري په نن وخت کې چې د پښتنو کوم صورتحال دي نو د دې پورې به راځو او په دې باندې به موږ پروګرامونه کوو. ډېره مننه د وخت راکولو. ښه وخت ولرئ، ښه ورځ ولرئ. انشاءالله را روان وخت کې یو بله مرکه کوو. د خدای په امان. ډېره مننه له تاسو مننه، تاسو له ټولو لیدونکو او اوریدونکو مننه، او زه خپل سلامونه تاسو ته او ټولو ځوانانو ته وړاندې کوم. تاسو ته ښه وخت غواړم او انشاءالله په راتلونکي کې به بیا د یو بل پروګرام په وړاندې کولو زه ورته قربانه یم. مننه، د خدای په امان.